د امریکا په کیلیفورنیا ریاست کې لګېدلی اور د دغه اور په لمبو کې د چارواکو د وینا تر مخه لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي. چارواکي وایي چې دغه اور په د کیلیفورنیا په لاس انجلس ښار کې لګېدلی. په زرګونو کورونه د اور په لمبو کې تباه شوي او په لسګونو زره هکټره ځمکه سوځېدلې. د ځنګلونو او د اور نه د تحفظ لپاره د کیلیفورنیا ادارې ویلي د لاس انجلس په علاقه کې په 15 مختلفو ځایونو کې دا اور لګېدلی دی. په ځینو علاقو کې غلاګانې هم شروع شوي دي چې د مخنیوي لپاره یې نیشنل ګارډز رابللي شوي دي. چارواکي وایي چې د لوټمار په الزام کې 100 کسان ګرفتاره شوي دي. د کیلیفورنیا د اور وژونکي محکمې مشر انتوني ویلي چې عمله یې لګیا ده چې په دې اور باندې کابو عمومي، خو لا ډېر کار ورته پاتې دی چې دغه اور په مکمله توګه ووژني. چارواکو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې د اور لګېدلو علت څه دی، خو په تیرو وختونو کې چې کوم اور لګېدلی د هغې علتونه د انسان لخوا یا په کسته موسمي بدلون ویل کېږي او خصوصا په امریکا کې د اور لګېدلو سیزن د جولای په میاشت کې شروع کېږي. یعنې دغه اورونه اکثره په ګرمۍ کې لګي، نه چې په دې میاشتو کې.